بچي مې د پلار نه لري موږ به څه شی وکړو خدای ته او تاسو ته میله ده پټو ته ځي هلته ګلپي ووخي یا ګندانه دوه بچي مې وسمتلي دي ګلپي واخي ګندانه واخي اوس د ګندانو وخت دی هغې ته تلي ګندانه واخي هماغه 10 روپۍ شي 15 روپۍ شي موږ پرې خپل ښه وکړو هم زموږ پرې نه کېږي بچي مې څه شی هم نه لري اختر راغی لوس دي همداسې دغه یې چپړې دي ویې ګورئ کی موجود دی او یا جلد ثوابنا فضیلت لري میاشت رمضان د خدای احسان برکت لري هم پکې نازل د رب قرآن دا پکې موجود دی او یا جلد ثوابنا فضیلت لري میاشت رمضان د خدای احسان برکت لري هم پکې نازل د رب قرآن دا ټول جنت د حاجي نور خیریه بنسټ مینوالو د مهال مقدس یو کورنۍ ته راغلاستو چې ډېر ځپېدلې ټکېدلې کورنۍ دی او اوس موږ د نږدې نه ډېرو ته در ورسېدو او نور تاسو نه غواړو چې موږ سره ملتیا وکړي دا ویډیو تر اخره وګورئ خیا خورکیه د دې ژوند قصه دې وکړه ژوند قصه ده د وروره تاسو نه ډېره مننه چې زموږ په سختۍ کې تاسو په کار شولئ دا تاسو ما سره ښه وکړل تاسو سره ډېر د خدای پاک ښه وکړي چا چې موږ سره دا کومک کړی دی الله دې وواړه جنتونه ورکړي سره د تا زه هیله لرم چې کومک را سره تاسو وکړئ ورونو او ډیره غریبه عاجزه او مسکینه یم او د ورځې دغسې ځمه یا پټي ته یا دا بچي مې وظیفه راټوله کړي ماښام ته راشي د غرمې ډوډۍ نه خوري یوه شپه او بله شپه دوی ډوډۍ وخوري هېڅ څه شی زه نه لرم سبایي قمبختانان پټو ته ځي او ماښام بیرته کور ته راځي همدغه مې بچي دی او سم چې د وسې کومک کېږي موږ سره باید وشي ژوند کې هم داسې سخته راغلی چې کوم شپه په ناره ناست پسې یا 2 شپې مې په ناره تېره کړې ده وروره وچه ډوډۍ مې خوړلې ده کله مې بیخي نه ده خوړلې بچي مې داسې مخچوله کړي چپ شه زویه اوس صبر وکړه سبی شي زه به تا ته ډوډۍ درکړم صبر وکړه زویه هغه خو بچي شي نه و ما بانې کول دا ماشومان به ما ویده کړه چې دوی به وده شي دوی ته به خوب نه راتلو چې مورې موږ وږي موږ ته ډوډۍ راکړه او ډوډۍ به نه وه چې سبی زه ماشومان ولېږم څوک خو یې نه ورکوي که نه غرمې چې ولېږم ورې کړي هغه دوی غرمې ونه خوري هغه شپې وخوري کله وار بیخي نه 15 شپې موږ په نهاره تېرې کړي دي خو نشته را سره که نه چې ما سره وی ما به خپل بچي ته ښه کالي کړي وو ښه لباس به مې ورته کړی و مکتب کې به مې اچولی وو یو ښه شی به مې راوړی دوی به ډېر خوشحاله شوي وو موږ سره نشته تاسو راللې موږ په تاسو ډېر خوشحاله شولو نو راته چې د مکتب نه وي او د بل نور کلیوالو یا د ګاونډ چم محل خلک خپل بچي مکتب ته ارسوي پر ښه جامې او ښه لباس خو په د مکتب په یونیفورم او تا بچی ته داسې خوار زار ګوري په هغې ټیم باندې په زړه دې څه ګرځي خو په زړه مې داسې نامنګي راځي چې یا الله د دې پلار دی اوس به دې ته یو 15 روپۍ ګټلې ما به په مکتب کې اچولی وی یا الله چې هغه نه ووایم چې یا الله داسې یو سړی را باندې مهربانه کړي چې دا بچي مې مکتب کې واچوي یو کتابچه قلم ورته واخلي د بچیانو مې نامنګي راځي زما راځي کوټه کې وجاړو خدای ته هم صبر دی الله هم په سر ولاړ دی وینې ګوري سو مرګ ظالم گزارا تا محروم کمل افلا خلک چې باندې ګوري په ښه جامه ښه لباس او ته لاسګاډی چله یا ګلپیان وخي نو دا د ژوند قصه دې وکړه زما نامنګي په دې راځي ماما چې کشکې مې پلار ژوندی وی مونږ به دې کارونو ته نه وو پرېښی مونږ به یې په مکتب کې اچولي وو چې مونږ سره پیسې مونږ به قلم او کتابچه ویلي ځان ته به مو چپړې اخیستو دا د اختر راغی د هر چا شته دی خلک مونږ ته وویل تاسو کالي نشته دی مونږ ته هر څوک پیغور راکوي ماما چې زمونږ پلار وی مونږ ته به یې کالي اخیستو مونږ ته به یې مکتب کې اچولو مونږ ته به یې هر څه شي اخیستو ماما او زمونږ نامنګي په دې راځي چې زمونږ پلار هم نشته دی او همدغه مور مې ده د کور سرپرست زه یم کله چې پټو ته لاړ شم د جیبې مې ګلپیان راغه کول واخل او چې دا د وړو چې دی ماما اوس ګندانه ریبم دا څو ورځې مخکې ماما وشړلم غونډ چې ګندانه مې خرڅول ماما هېڅ چا به م نه اخیستله 100 روپۍ به کېدل ماما 40 روپۍ کور ته مې وړل ورونو به مې ژړلې چې خرڅ کول مې ورول دلته به مې وړل شیونه به مې ورته اخیستلې په دې به هم ګزاره نه کېدل ورونو به مې ژړل مور به مې ورته ویلې چې خیر د سهار درته ډوډۍ پیدا کومه چې هغه ونه شو مازدیګر به لاړو وظیفه م غونډوله
چې وظیفه مونږ شو کله لږ لږ ډوډۍ وشي منته هغه هم روډو دی خویندو ورونو ته مور په دې قلاره شي دا د اختر راغی نه زمونږ کالي شته نه مونږ سره زمونږ چپړې شته هېڅ شی ښه لباس زمونږ نشته دی هر څوک منته پیغور راکوي بچې دا د کور سرپرست دی د کور مشر ته دا کور ته دا ګلپیان او لاسګاډي چلای دا نفقه پیدا کوي او راوړي دی کور ته بل څوک نشته نه همدا ته چلای نو ګرانو مینوالو افغانستان ولس او بچیان دومره ننګ او غیرت لري او باشهمته دی چې پر دغه عمر دا کوچنی د خپل مور او د خپل ورونو لپاره وسه خپل او خپل منډې الې ځلې کوي او د خپل د کور سرنوشت مخکې بی او 1 روپۍ 2 روپۍ چې دا پیدا کوي نور دا د ویاړ ځای دی د افتخار ځای دی افغانان دغومره بچي له غیرت ټوټه دی او د غیرت نه ډک دي جارم شم مننه راشه رقیه په دې شي خو ما سره یو غېږه به راکړي او مچه به م راکړي د مرګ ظالم گزارا د محروم کمل پلارا د مرګ ظالم گزارا د محروم